وای چې په ما سي دنیا تیره چې په ما سي دنیا تیره هغه دې نه کې خدای بیا ډیره رښتیا هم عزیزانو دا عمر بیا نه راګرځي موږ او تاسو دا کار چې کوو د دې لپاره کوو چې عزت مو خوندي وي فامیل مو اسده وي موږ اسده واوسو چې د ارامۍ د سوکالۍ ډک ژوند ولرو او زما د خبرې هدف دا د هغه بعضې افغانان وروڼه چې په امریکا کاناډا استرالیا اروپا او نورو مختلفو هېوادونو کې ژوند کوي دومره په کار او په ګټه باندې بوخت دي چې حتی ځان ته رسېدګي نه کوي زما د هغو څخه دا په ډېر درنښت ده هیله او خواهش دا د اقل په ورځ کې یا د په حمامو کې پاکې جامې واغوندي که ورځ کې نه وي دا پاکې جامې باید یو ورځ بعد خو باید موږ داسې کړو لکه فرض مونځ یا واجب مونځ لکه کو یو ورځ بعد باید کالي تبدیله کړو جامې واغوندو اوس هم نن سبا خو ماشین راوتی دی ماشین ګیره ماشین کو پاک سوتره لاړ شو کار ته وظیفه لرو هغه کار هم وظیفه وي د غریبي او خاني د الله د رضا د الله پاک په لاس کې ده خو پاکوالی دا زموږ او تاسو په لاس کې ده ولا که ستاسو اولادونه سبا په دغه خورسي څوک په دغه نه خوړل کېږي بجز تاسو او عمر هم بیا نه راګرځي هیله دا ده چې ښه پاک وګرځئ ستاسو پاکوالی پاک ګرځېدل ستاسو د کورنۍ ستاسو د قوم ستاسو د کلي ستاسو د ولایت او بیا ستاسو د خپل ملک نمایندګي کوي هیله ده چې پاک وګرځو او زما په دې مسج باندې څوک خفه نه شي السلام علیکم